دغه شان یو بله موقع باندې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. سعد بن عبادة رضي الله عنه دا یو عظیم الشان صحابي دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خدمتونه کړي او ډیر علم را نقل کړی د هغه نه امت ته. وخت په وخت تاسو د نوم به اورېدلی. دی بیمار شوی عبدالله بن عمر وی او بیماري لږه زیاته وه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه بیمار پرسۍ له ورغې او دا د پیغمبر طریقه وه او دا د هغه سنت دی او دا د مؤمن حق دی په موږ باندې چې موږ د هغه خواله ورشو. او قدرمن او درانه او اوچت خلک هغه یي چې هغه د خپلو ملګرو هغه د مسلمانانو تپوس کوي، حال احوال معلوموي، راشه درشه کوي، د دغه ژوند نه دې الله موږ ساتي. او زه خو همیشه دا سوال کوم الله ته، زه یم یا الله د داسې ژوند نه مې ساته چې د چا په کار پکې را نه شمه، د چا خدمت پکې ونه کمه، چا ته فایده ونه رسومه. یا الله د داسې ژوند نه مې ساته. زه کوم بیا په دنیا کې څه، زه راغلی د څه دپاره یم؟ زه به صرف دې دپاره راغلی یم چې زه به خېټه ډکومه، زه به بیا د ښځې نه شهوت پوره کومه، زما به بچي پیدا کېږي، بیا به د هغوی په خدمت کې لګیا یم او دغه زما ټوله دنیا شي. زه یم یا الله د داسې ژوند نه مې ساته. ژوند هغه ژوند راکړه یا الله چې په هغې کې د مؤمنانو خدمتي، د مسلمانانو خدمتي، د دې امت خدمت پکې، د چا په ښېګړه راشم، د چا په کار راشم. څوک دا ووایي چې زموږ یو ملګری شتي، زموږ یو ورور شتي، زموږ دوست شتي، داسې ژوند نظارېږه او قربانېږه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د ملګرو به وخت په وخت تپوس کوو، د هغوی سره به ولاړو، د هغوی په غم کې، د هغوی په ښادۍ کې، د هغوی په سختو کې، د هغوی په مصیبتونو کې. ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده خواته مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. دا درې کسان وسره عبد الرحمن بن عوف او سعد بن أبي وقاص او عبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو فوجده في غاشیة اهله، چې ورننوتو نو خپلوانو د سعد ګڼه جوړه کړې وه، ټول را جمع شوي وو هغه ته. او دا معمولي سړی نه دی، سعد بن عباده دا سردار دی، دا مشر دی، دا قدرمن او عزتمن سړی دی، قدرمن او عزتمن چې په ده باندې معمولي سخته راشي د ده سخته بیا د ټولو سخته وي. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو نو دا خپل خپلوان ګیر چاپېره ولاړ دي د هغه نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قد قضا، مړ شوی دی که. ځکه چې دا خلک داسې را جمع کېږي نو دا اکثر هله را جمع شي، د کټ نه تاو را تاو شي چې کله د سړي نه ساه وځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سعد نه ساه وتې ده که؟ قالوا لا یا رسول الله، وی نه ساه تې نه ده وتې. فبكى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جړا شو. فلما رأى القوم بكاء النبي صلی الله علیه وسلم بکوا. قوم چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړا ولید ټول په جړا شو. دا جړا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره وکړه چې زړه یې وسوځېدو په سعد باندې د شفقت او د مهربانۍ د لاسه، او د هغه حالات یې را یاد کړو چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څنګه وخت تېر کړی دی. نو او بیا یې دا م وویې ملګرو ته وی الا تسمعون، تاسو نه اورئ دا خبره، ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. الله ګوره عذاب د سترګو په اوښکو باندې نه ورکوي، د زړه په غم باندې الله عذاب نه ورکوي، ولكن يعذب بهذا. دا جبه خپله ونیوه وی الله د دې د لاسه یا عذاب ورکوي او یرحم، او یا د دې د لاسه دې بخي. دغه جبه باندې چې دې څه ووي که داسې څه چې د الله د دین خلاف دي نو عذاب پرې راته میلاویږي، او که داسې څه چې د الله د دین خلاف نه وي او دیندارۍ خبره الله یې د هغې د لاسه بخي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شهدای مؤته باندې هم جړلی و. انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله جنگ مؤته. جنگ مؤته یا غزا د مؤته د دې تفصیل په سیرت کې تیر شوی
او دا آغا جنگ دی چې په دې کې د مؤمنانو 3 امیران 3 مشران او څه ناشنا مشران چې دغه شهیدان شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید مشر کړی او بیا وی که زید لسی چلو شو نو جعفر، او که جعفر لسو شو نو عبدالله ابن رواحه. انس ابن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله، الله ورته دا منظر خو دا معجزه ده، الله ورته دا منظر خو دا جنگ چې څه روان دي. وی اخذ الرايه زید، جنډه وی د زید سره ده، فاصیب هغه شهید کړی شو. یو روایت کې راځي وی ملګرو ټولو الله اکبر وی او په جومات کې جړاګانې د ملګرو اوچتې شوې. ثم اخذها جعفر، جنډه اوس د جعفر سره ده ابن ابي طالب رضی الله عنه، فاصیب هغه هم شهید شو. د سترګو نه ورسره اوښکې روانې وي، ملګرو بیا الله اکبر وی او ټول په جړا شو. ثم اخذها عبد الله بن رواح، جنډه اوس د عبدالله بن رواحه سره ده او هغه هم شهید شو، ملګرو الله اکبر وی. او دا لوی تکلیف وي چې د سړي نه داسې دینداره ملګري لري په یو علاقه کې هغه شهید شي او هغه د الله په لار کې ووژلی شي، نو جومات کې ټوله جړا روانه وه. ثم اخذها خالد بن الولید، جنډه د خالد بن الولید سره ده. اوس یو روایت کې راځي د الله په تورو کې یوې تورې هغه جنډه چې دی هغه راغستې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی ما یسرنا انهم عندنا، یو روایت کې راځي ما یسرهم انهم عندنا، زمونږ دا نه ده خوښه چې دا ملګري دي دلته وی. یعنی مطلب دا دی چې د دوی شهادت په دې موږ خوشحالي کو چې الله وله دومره اوچت مقام ورکو. وعیناه تذریفان، او د سترګو نه اوښکې روانې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر د پاسې چې کله دا خبرې کولې. یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جعفر او د زید رضی الله عنهما د مرګ خبر ورکو. وعیناه تذریفان، او د سترګو نه اوښکې روانې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت کې دا خبره کړې ده، روایت امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې راوړی. وی کله چې زید بن حارثه رضی الله عنه په جنگ موتا کې شهید شو. زید بن حارثه تاسو ټول پیژنئ چې پیغمبر په هغه باندې څومره مینو. ابطأ اسامة عن النبي صلی الله علیه وسلم فلم یأتی، نو اسامه چې زوی د زید دی رضی الله عنهما دی رانغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله په دغه ورځ په کومه ورځ چې د پلار شهید شو، رانغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله. ثم جاءه بعد ذلك، بیا د هغې نه څه وخت بعد راغی، یعنی په هغه ټیم دی نه دی راغلی د پیغمبر خواله، څه وخت یې تېر کړی دی، بیا د پیغمبر خواله راغی. فقام بین یدی النبي صلی الله علیه وسلم، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ودرېدو. فدمعت عیناه، او د هغه د سترګو نه اوښکې روانې وي د پلار د خبره چې کوله. فبکى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په ژړا شو او بیا یې دا ووی لما ابطأت عنا، نوې راغلی زموږ خواله. ثم جئت تحزننا، ایله بېله دې له رالې چې زموږ هغه غم دې بیا راتازه کړو. په یو روایت کې دا راځي فلما كان الغد جاءه، په سبا له بیا راغی. یا په دغه روایت کې راځي چې نن دی واپس شو، سبا بیا راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زید باندې انتهایی مینو. فلما رآه النبي صلی الله علیه وسلم مقبلا، په دویمه ورځ چې کله اسامه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې دی را روان دی دې طرف ته، قال وی انی للاق منک اليوم ما لقیت منک امس، نن دې هغه حالات په موږ باندې بیا راوستو کوم چې دې پرون راوستي. فلما دنا دمعت عینه، چې کله رانږدې شو د هغه په سترګو کې اوښکې رالې. فبکى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم
فلما دنا دمعت عينه کله چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی د سترګو نه اوښکې روانې وي فبکى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د ژړا سره وژړل دا یو موقع وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژړلي وو په دې موقع باندې او ښه ډېرې ژړلي وو په ملګرو پسې یو بله موقع باندې عائشة رضي الله عنها وعثمان بن مضعون رضي الله عنه عثمان بن مضعون هغه صحابي دی چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایي ورو او دوه هجرتونه یې کړي هجرت حبشې ته او هجرت مدینې ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ګران و د بدر په غزا کې هم شهید شوی مهاجرینو کې اولنی انسان په مدینه کې چې وفات شوی دی د هجرت نه تقریبا 10 میاشتې وروسته یعنی تقریبا 2.5 کاله بعد اولنی کس مهاجرینو کې په مدینه کې مړ شوی دی نو هغه عثمان بن مضعون رضی الله عنه دی عثمان بن مضعون باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مهینو او کله چې هغه وفات شو نو عائشة رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خواله ورغی رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داسې راپرېوتو او ښکلی کړو او ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې دا اوښکې روانې وې په دې مخ باندې یو روایت کې داسې هم راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه د اوښکې لاړې او د عثمان په مخ باندې ولګېد دومره یې ژړلي وو په عثمان رضی الله عنه پسې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عثمان ابن مضعون رضی الله عنه باندې انتهایی مینو او د هغه ورو مو رضایي او بل دا چې مهاجرینو کې اولنی کس چې مدینه کې وفات شوی دی په خپل مرګ هغه عثمان ابن مضعون رضی الله عنه دی په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژړلي